السلام علیکم. دې ویډیو کې مونږه یو څو جملې وایو چې awful لغات پکې کار شوی. awful وی ډیر خراب یا بد. It smells awful. It smells awful. دا بد بوی کوي. بد یعنی یا خراب ویلی شي چې دا خراب بوی کوي. awful لغات مونږه همیشه منفي نظریې دپاره کارو. It smells awful. دا بد بوی کوي. His outfit is awful. His outfit is awful. د هغه جامې خراب دي یا بد دي یعنی ښه نه دي. His behavior was awful. His behavior was awful. د هغه چلند خراب و یا ویلی چې د هغه رویه خراب وه. His behavior was awful. د هغه چلند خراب و یعنی رویه یې سمه نه وه. I have awful headache. I have awful headache. زه سخت سر درد لرم یا ویلی چې زه ډیر خراب سر درد لرم. I have awful headache. The weather is awful. څوک درنه پوښتنه وکړي موسم څنګه دی، هوا څنګه ده، ته ورته وایې the weather is awful. هوا خرابه ده، ډیره بده ده، صحیح نه ده، ګډه وډه ده یعنی. The house smells awful. The house smells awful. کور بد بوی کوي. The house smells awful. کور بد بوی کوي. یعنی منګه awful هغه وخت کارو کله چې هم منګه یو سیز نه ناخوښه یو یا د هغې باره کې منفي نظریه لرو. منګه ته awful ویلی شو. You look awful. ته ډیر عجیبه ښکاري یا بد ښکاري یا خراب ښکاري. نو دا په یاد ولرئ چې awful جمله همیشه منفي نظریې دپاره استعمالوو.